په نړولو باندې داسې خلکو شروع کړې ده چې هغه د تیر نظام د فساد او د افغانستان د لوی ملت د بدبختۍ مسؤلین دي. هغه بیا غواړي چې اوس افغانستان ته څنګه دغه کفار بیا راننه باسي. دوی شروع کړې ده چې غواړي اوس موږ قومونه په جنګ واچي. زه تیر لایف کې م زه راغلی یم، همدا مې درته ویل، زه بیا هم درته وایم، بیا هم وایم، دغه تیر د فساد چې افغانستان بدبختۍ سره مخ کړ دا اوس بیا لګیا دي. هم د رئیس جمهور پښې وي، غواړي چې افغانستان ته هم شموله حکومت ته راسي، د دغې ممانعت کوي په نړیواله سطحه. دغه پخواني مشران چې دې کې دخیل دي هم د رئیس جمهور ممانعت کوي چې افغانستان ته راسي، د خپل فایدې د خپل نفع لپاره د افغانستان ولس بیا په اور باندې سوځول غواړي. نن په هرات کې چې کومه حمله سوې ده دا چا وکړه؟ چا کړې ده؟ په جومات کې. نو راځو الله پاک دې په افغانستان باندې غیبي رحم وکړي. سیاسي مشرانو د موږ رهبرانو اوس بیا غواړي چې کفار بیا راننه باسي. د طالبانو سره دوی جوړجاړی په دا یو کال کې ونه کړ. دوی نه غواړي که نه چې خپلې چوکۍ په خطر کې. هغوی غواړي چې په افغانستان کې بیا دوی ته د واک لاس ته ورسي، څنګه چې اوس بدبخته پرېښودلو او بیا 10 کاله 15 کاله 8 کاله بیا بدبخته پرېږدي. دوی هغه اعتبار خوړلی ده. دوی موږ تاسو ټول ملت ته واضحه سوي چې دا هغه بدبخته مشران دي چې دا 40 کاله کېږي موږ په جنګ باندې اخته یو، او په دې کې دغه مشران سته. زه ځکه راځم چې تاسو غوږو ته همدا واچوم چې په افغانستان باندې بیا د فساد مختورنو بیا دا شروع کړې ده چې افغانستان بیا ورې بدبختۍ سره مخ کړي. ټول څوک په ترکیه کې پراته دي، څوک په امریکا کې پراته دي، دوی غونډې دي. دوی غواړي چې اوس بیا راننوځي، د امریکا په دروازه کې پړ مخې پراته دي. د رئیس جمهور ممانعت هم کوي، غواړي چې اوس دوی بل رژیم راولي. داسې رژیم راولي د طالبانو ته به بیا موږ دعا کوو. فساد به وي، خیانت به وي، عیاشي به وي، بدکاري به وي، پښتو تعصب به وي، د تاجکو به وي، هزاره به وي، هزاره به راجګېږي، پښتون به وزني، پښتون به راجګېږي، هزاره به